د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. زه رفیع الله همت د دغه ویډیو د طریقه ستاسو په درانه چوپړ کې یم. زه غواړم چې په دغه ویډیو کې تاسو ته د کامرې هارډویر معرفي کړم، ځکه دا چې زما د مونوګراف موضوع هم د کامرې هارډویر ته ځانګړې شوې، نو زه هم غواړم چې د کامرې د هارډویر په ځینو وسایلو باندې خبرې وکړم چې یوه کامرې هارډویر له کومو برخو څخه جوړ شوی دی، څو برخې لري، همدارنګه څنګه کولی شو چې د هغې څخه په سمه توګه استفاده وکړو. اول کامرې هارډویر چې دی هر هغه برخه یا چې د لیدلو وړ وي، همدارنګه د لمس کېدلو وړ وي، هغه هارډویر بلل کیږي. لکه څرنګه چې عموما کامره له دوه عمومي برخو څخه جوړه شوې ده چې یو هارډویر دی بل سافټویر دی، نو زه هم غواړم چې په دغه ویډیو کې تاسو ته د کامرې هارډویر معرفي کړم. نو رځو لومړی دغه کومه کامره چې ده ټوله په منظم ډول تاسو ته د اول سر نه تر اخره سره پورې ټوله معرفي کړم. عموما کامره چې ده له درې عمومي برخو څخه جوړه شوې ده چې اول د کامرې لینز دی، د کامرې باډۍ ده، او دریم چې دی د کامرې مغز دی. دغه کومه توره کوټه یا هغه چې تاسو وینئ دا د کامرې توره کوټه ده چې دلته کولی شو موږ تاسو د کامرې لینز همدارنګه نور مختلف بټنې په دې کې موجودې دي چې کولی شو د دغې څخه هر په جدا جدا ډول په مختلفو طریقو له دې څخه استفاده وکړو. او دوهمه کومه برخه ما درته ویل هغه د کامرې لینز دی چې لینز هم مختلف لینزونه دي چې دلته اوس فعلا ما سره دوه مختلف لینزونه دي چې یو واید لینز دی. دغه کوم لینز چې دی د په واسطه موږ کولی شو لکه څرنګه چې د یوه انسان سترګه څنګه دید کوي، دغه لینز هم همغه ته ورته لینز دی چې واید لینز ورته ویلی شو چې په واید شکل سره یعنی یوه ساحه په مکمله توګه موږ تاسو ته ښیي. او دغه نه وروسته دوریمه کومه برخه چې ده هغه د کامرې مغز دی چې ټول شی دلته د کامرې په داخل کې موجود دي. عموما دا کامره اول کوم چې سکرین دی یا LCD چې دلته کولی شو مثلا موږ او تاسو هغه خپل سوژه چې ده په دغه سکرین باندې موږ او تاسو ووینو. دغه نه وروسته بل وی فانډر دی یعنی د سترګې هغه کوم سکرین چې دی کولی شو د دې طریقه هم موږ او تاسو خپله سوژه د دې طریقه ووینو. خو توپیر د دې دواړه پر دغه کې دی که چیرې موږ تاسو سوژه په غټ LCD سکرین کې ووینو نظر دو ته چارج هم څنګه کېږي زیات مصرفیږي. نو عموما کله چې موږ تاسو عکاسي بلکې عکاسي کوو باید په وی فانډر کې وشي او ویډیو چې کله کېږي باید په LCD سکرین کې وشي. دوهم کوم شی چې دی هغه په هارډویر کې چې د هارډویر د برخې دی هغه لینز دی. لینز عموما دوه سره لري چې یو یې کولی شو په کامره کې بسته کړو او بل چې دی کومه د موږ سوژې د لید دپاره دی. اوس غواړم چې دغه لینز تاسو ته بسته کړم. دا لینز څنګه کولی شو چې موږ تاسو بسته کړو؟ دا لینز په خپله دلته یو سپین خطک لري چې دغه خط باید د کامرې د دغه سپین خط سره باید برابر شي چې دلته یو خط دی. دغه دوه چې کله په دې ځای کې برابر شي لینز کامرې ته لویږي، بیا په ډیره کم اندازه ښي طرف ته یو تاو ورکول کیږي او د کامرې لینز بسته کیږي. دا شو د کامرې لینز. نور په کامره کې چې مهم شی دی هغه د کامرې بند دی چې ډیر مهم دی. په هغه صورت کې چې تاسو مثلا عکاسي کوئ دلته بسته کیږي نو موږ تاسو کولی شو چې دا بسته کړو په خپله غاړه کې وشو تر څو د کامرې د غورځېدو مخه ونیولی شي. بل کوم شی چې دی دلته د کامرې بیټرۍ د بیټرۍ چارجر دی چې کولی شو په هغه صورت کې چې موږ تاسو کامره بیټرۍ ختمه کړي کولی شو دلته یې ورته چارج کړو. په دوهم هغه کې کوم چې دی دلته د کامرې بیټرۍ ده چې هم کولی شو موږ تاسو د کامرې بیټرۍ څخه استفاده وکړو تر څو هغه کوم تصویر او شی هغه بدون د برق څخه ناممکن دی، نو کولی شو دې څخه هم استفاده وکړو د کامرې د چارج په وخت کې. بل دغه نه وروسته بل لینز هم دلته شته دی چې دا چې دی زوم لینز دی. دا هم همدارنګه لکه کوم لینز چې دغه دی یوازې توپیر په دې کې دی چې هغه واید لینز دی او دا زوم لینز دی. دا هم په همدې شکل سره کیمرې ته بسته کیږي چې موږ تاسو کولی شو له دې څخه هم استفاده وکړو. په هغه حالاتو کې له دې څخه استفاده کیږي چې یوه سوژه زموږ تاسو څخه ډیره لرې وي. بل دغه نه وروسته په کامره کې بل مهم شی چې دی هغه د کامرې هغه دی مایک دی. عموما مختلف مایکونه دي چې ورلس مایک دی او یا هم بدون ورلس مایک دی چې کولی شو دې څخه هم استفاده وکړو. دغه کوم مایک چې دی ورلس نه دی بلکې کولی شو دا مایک دې ته بسته کړي، هر څومره چې کامره لري کولی شي د دې مایک څخه موږ تاسو استفاده وکړو. بل دغه نه وروسته بل چې دی موږ تاسو
کیبل لرو د کمپیوټر او د کامرې وصل کوونکی کیبل دی چې کولی شو د دغه کیبل په واسطه سره موږ او تاسې د کیمرې څخه هغه مواد چې موږ او تاسې په کیمره کې کپچر کړي دي د دغه کیبل په واسطه سره موږ او تاسو خپل کمپیوټر ته څنګه کړو داخل کړو. بل دغونه وروسته بل مهم شی چې دلته په کیمره کې دی هغه د کیمرې میموري کارت یا حافظه ده چې دلته کولی شو دغلته کوم ځای چې دی دغه کیمرې د میموري کارت ځای دی چې کولی شو میموري کارت په دې شکل سره ورته داخلیږي دا هم د کیمرې په هارډویر کې راځي. نور همدارنګه د کیمرې هارډویر کې مثلا تریپارټ دی چې کولی شو دلته دغه کوم هغه چې ده د کوم پیج شی چې تاسو وینئ د دې طریقه کولی شو د کیمرې یا تریپارټ هغه کوم وسیله چې د هغه دلته بسته کیږي او وروسته کیمره په تریپارټ یا په سپایه باندې نصب کیږي او کولی شو د خوځښت څخه یې مخنیوی وکړو. نو دا و د کیمرې د هارډویر ځینې هغه مهمې برخې چې ما تاسو ته معرفي کړې په دې هیله چې له دغه ویډیو څخه څه زده کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.